14مه برخه. د مشرۍ ارزښت وپېژنئ. مشران به هیڅکله د پرمختګ لاس په سر نه سي. په دې وروستیو کې چې د مشرانو په اړه کومې څېړنې سوي دي، ښیي چې رښتیني مشران ډېر لوړ کاري ظرفیت لري او هیڅکله هم ځان راحت نه احساسوي. دوی تر هر څه زیات خپل کار ته ارزښت ورکوي، نو ځکه کولی سو مشرانو ته تلپاتې زده کوونکي هم ووایو. مطالعه وکړئ. یو له هغو ټکو چې کولی سي د مشرۍ د ارزښت په زیاتوالي کې له تاسو سره مرسته وکړي، مطالعه او په دې برخه کې له بېلابېلو پړاوونو تېرېدل دي. مشران تل مطالعه کوي. که څه هم د خپل کار په اړه ډېر تشویش ورسره وي، خو بیا هم تل هڅه کوي نوي اطلاعات زده کړي. په کنفرانسونو او ډله ییزو بحثونو کې برخه اخلي او تل سوداګریزې مجلې او کتابونه لولي. جورج واشنګټن په یوه متوسطه کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. په ژوند کې ډېر کم امکانات درلودل، خو بالاخره وتوانېد د امریکا د دفاع وزیر او ولسمشر سي. دا چې د څنګه وکولای سول امریکا د سختو ناخوالو راوباسي او د هېواد تر ټولو پیاوړي ولسمشر وپېژندل سي، په دې اړه ډېر کم خلک پوهېدل. د په ځوانۍ کې یو کتاب لوستی و او دا کتاب د ده د ژوند لارښود وګرځېد. د دغه کتاب نوم فرهنګي قوانین او ښه چلند و. ده په خپله وړه کتابچه کې له دغه کتابه 110 مهم ټکي یاداشت کړل او د ژوند تر پایه دا کتابچه له ځان سره وساتله. ډېری مشران د نورو مشرانو ژوندلیکونه لولي، دا ځکه چې هغوی د خپل ژوند لپاره د یو ایډیال په لټه کې وي. د هارورډ د پوهنتون استاد ډیویډ مکلینډ په دې اړه څېړنه کړې چې څنګه یو کس د بل کس تر اغېز لاندې راځي او ولې هغه د ځان لپاره ایډیال ټاکي. ده په دې اړه یو کتاب ولیکئ او په کتاب کې راغلي کوم ایډیال چې ځوانانو ته په ځوانۍ کې ښودل کېږي، په راتلونکي کې د دوی پر شخصیت خورا زیات اغېز کوي. هغه کسان چې پیاوړي مشران ترې جوړیږي، له ټاکلي ایډیال هم یو ګام مخ پر وړاندې ځي. دوی تل د تاریخي ایډیال په لټه کې وي. د داسې مشر په اړه څېړنه کوي چې په تاریخ یې ساری نه وي. د کمزورتیا ټکي مو وپېژنئ. ځینې ځانګړنې کولی سي د انسان څخه مشر جوړ کړي، خو داسې نسي کېدای چې د مشرۍ له ټولو ځانګړنو برخمن وي. پیاوړي او په چارو کې مخکښ مشران تل د خپلو کمزوریو په لټه کې وي. کله چې د ضعف ټکی وپېژني، پرته له کوم ځنډه یې پر وړاندې اقدام کوي. بنجامین فرانکلین د خپل هیواد یو له مخکښو مشرانو شمیرل کېده. د ډېر سخت کار کاوه څو په ځان کې د مشرۍ ځانګړنې وروزي. ګمان یې کاوه چې ډېر بې تجربې دی او د خلکو سره ښه چلند هم نسي کولی. وروسته د څه مودې یې د خپل شخصیت بدلون ته ملا وتړله. د 14 اخلاقي فضیلتونو لیست یې چمتو کړ. وروسته په ځان کې د دغو خصلتونو د روزلو په موخه لاس په کار سو. یو خصلت به یې انتخاباوه او د 2-3 اونیو ان د یوې میاشتې په تېرېدو سره به یې پر هغه باندې تمرکز کاوه. دی هم د جورج واشنګټن د نظریې سره موافق و چې ویلي یې و د مشرۍ ځانګړنې په یوه اونۍ کې نسي ترلاسه کېدی. له دې سره د مشرۍ د ځانګړنو د ترلاسه کولو په موخه مطالعې ته دوام ورکړ. بالاخره داسې وخت راورسېد چې د لیوني بنجامین فرانکلین څخه پیاوړی ډیپلوماټ جوړ سو. کله چې امریکایان له انګریزانو سره په جګړه کې ښکېل سول، فرانکلین و چې انګریزانو ته یې ستره ماته ورکړه. د ده په شتون کې امریکا بل هېڅ ملګري هېواد ته اړتیا نه درلوده. ده په دې جګړه کې ځکه بریا ترلاسه کړه چې مخکې له مخکې یې تیاری نیولی و او هغه خصلتونه چې د یوه مشر لپاره یې ارزښت درلود زده کړي وو. که غواړئ ښه شخصیت ولرئ او تل مو بریاوې په برخه سي، لاندې 3 قوانین په ځان کې پلي کړئ. دا مهمه نه ده چې له کومه ځایه راغلي یاست او پخوا مو څه کول. مهمه دا ده چې اوس غواړئ چیرې ولاړ سئ. که مو پخوا کومه تېروتنه کړې وي او یا مو هم مهم فرصتونه له لاسه وتلي وي، اوس د دې وخت نه دی چې په اړه یې فکر وکړئ. څه چې تېر سول هېر سول. اوس د دې وخت را رسېدلی چې د حال او راتلونکي په ارزښت خبرې وکړئ. که مو پخوا هر څومره هڅه کړې وي خو مشرۍ ته نه یاست رسېدلي، دا په دې معنا نه ده چې تاسې په راتلونکي کې هم نسئ مشر کېدای. هڅه وکړئ، حتمي خپلې موخې ته رسېږئ. که غواړئ په ژوند کې مو بدلون راسي، اړینه ده د خپل شخصیت په لوړولو فکر وکړئ. که غواړئ یو پیاوړی مشر جوړ سئ، باید په ځان کې د مشرۍ ځانګړنې وروزئ. که غواړئ هر څه زده کولی سئ، تاسو کولی سئ له ځانه هغه څوک جوړ کړئ چې هیله یې لرئ او د ځان لپاره مو ایډیال ټاکلی. د بنجامین فرانکلین په څېر مشران پوهېدل چې که یو څوک د عمل ډګر ته ودانګي، کولی سي په ځان کې بدلون راولي
او خپلې موخې ته ورسیږي. په ځان کې د مشرۍ مهارتونه وروزئ. مشران ته تر هر څه خپل شخصیت مهم دی او تل یې په اړه فکر کوي. لاندې 4 ټکي کولی شي په تاسو کې د مشرۍ مهارتونه او ځانګړنې وروزي. اول، پر هغو کارونو ډېر تمرکز وکړئ چې ستاسو لپاره ارزښت او ښه پایله لرلی شي. دوهم، پر هغه کارونو ډېر تمرکز مه کوئ چې ستاسو لپاره ارزښت او ښه پایله نه لري. دریم، د هغو فعالیتونو په زده کړه پیل وکړئ چې پخوا مو نه و زده خو اوس ورته اړتیا لرئ. کومو مهارتونو، وړتیاوو او زده کړو ته اړتیا لرئ څو وکولی شئ په خپل کار کې بریا ترلاسه کړئ. څلورم، د ځینو شیانو د سرته رسولو لاس په سر شئ. ښایي داسې فعالیتونه وي چې نور تاسو ورته اړتیا ونه لرئ. یو قدم بیرته په شا راسئ او د خپلو فعالیتونو ارزونه وکړئ. په دې فکر کې اوسئ چې غواړئ څه په لاس راوړئ. ممکن دې ته مو پام سي هغه څه چې تر اوسه درته مهم و وروسته د دې هیڅ ارزښت ونه لري او اړینه نه ده چې نور وخت ورته ځانګړی کړئ.